صاحب داسې هم نه ده چې طالبان ویده دي، دوی به غټ بمونه اچوي، طالب به ورته ګوري. په خدای چې یو بم واچوي د کابل دا ښار دغه د ارګ او شاوخوا خو درته په بل مخ کې څوک. اوس خو موږ د سوک جواب په سوک ورکوو. بله خبر هغه خلکو چې د شهیدانو توهین یې کړی و په نامه د حشمتي باندې په خوست ولایت کې شهیدان په تبرونو باندې وهلي وو، هغه خاین او غدار په هلمند کې طالبانو ژوندی نیولی. له طالبانو نه، له نظامي کمیسیون نه، له قاضیانو نه مو هیله دا ده د دې ملت ارزو دا ده چې دا خاین، دا قصاب، دا د شهیدانو توهین کوونکی معاف نه کې، دا په داسې مرګ مردار کوي چې تاریخ یاد ساتي. همدغسې چې حشمتی ژوندی د طالبانو لاس ته راغی، لرې نه د ملک صاحبانو چې د طالب چړي د تا مرۍ تم راشي. مونږ د انتقام جذبه مه چلنج کوئ. هیڅ هغه څوک د فکر نه کوي چې دی به د شهیدانو جسدونو ته توهین کوي، دی به د شهیدانو جسدونه په تبرونو باندې وي، د هغوی مازغه به باد کوي او طالبان به ورته ګوري. هغه خاین حشمتی، هغه غدار حشمتی چې د شهیدانو جسدونو ته په خوست کې توهین کړی و، په تبرونو باندې وهل، هغه ویډیو به تاسو کتلی وي. هغه نن لله الحمد په هلمند کې مجاهدینو او غازیانو اسیر نیولی، ژوندی نیولی ده. د امارت له نظامي کمیسیون نه، له قاضیانو نه، له محاکمو نه مو هیله دا ده چې دا سړی د خپل اعمالو په جزا باندې ورسوي. ملک صاحب تا کم ظلمونه ونه کړل، تا د موږ شهیدان لا معاف نه کړل، نور خو پرېږده. هغه دې په تبرونو ووهل، ټانګونه دې پرې وخېجول، ژوندي دې په اور کباب کړل. اوس هم لا د غټ بمونو خواهش کوې چې غټ بمونه یې غوښتل، هغه په خپل پټکي کې بم ورته کېښودل سو. چا یې مخه مو نه لیده. دا هیواد د افغانانو ده، دا هیواد د هغه چا ده. د انجینر صاحب خبره چې چا له خپل باغ نه زاغان شړلی دي، د دې هیواد ثمره او میوه به هغه خلک خوري. د دې هیواد د ازادۍ په خوند هغه خلک پوهېږي چې د دې هیواد د ازادۍ په خاطر خپل سینې په بمونو باندې ټوټه کړي او دښمن له منځه وړی ده. تاسو خو غلامي او مزدوري کړې، 20 کاله مو د امریکانو نوکري کړې، باوجود د دې چې جرمونه هم کړي، ظلمونه هم کړي، وحشتونه مو کړي دي. الحمدلله بیا هم د طالب د عافیې غېږه درته خلاصه ده. راشه زموږ ورورې مفتي صاحب. پرون څه کسان راټول شوي وو د قومي مشران پکتیا کې او څه نورو منطقو کې، او دوی لکه هغه مخکې وختونو غوندې غوښتنه کوله چې تاسې باید هوایي قواوې د دوی په اصطلاح د ملي اردو د دوی بوتلان چې دي د دې سره کومک وکړي. نو موږ دغه ورونو ته یو خواهش کوو تېنه او غواړو چې دوی په دې موضوع باندې پوه کړو چې ورونو هغه چا چې ویلي چې غټ بمونه وغورځوئ، هغسې اشتباه تاسې مه کوئ. دا افغانان دي، دا یې تاسې ورونه دي، دا یې تاسې ورونه او خویندې پکې شهیدان کېږي، ځکه بمباریو کې امریکایان نه شهیدان کېږي، دلته یې تاسې ورونه شهیدان کېږي. نو بیا به تاسې دغه ملت ته ډېر په مړو سترګو لکه غټ بمونه چې ویلې، او بیا ملت ته خړستیږي وو او هر چېرته به خلکو په چپلکو وشتل، داسې به تاسې بیا د بوټونو او د چپلکو د وشتلو لایق وګرځېږئ. ډېر خیال وکړئ او خپلو ورونو ته دغه وصیت وکړئ، دغه نصیحت ورته وکړئ چې راسئ د خپلو ورونو سره ملګري سئ، راسئ اسلامي امارات سره ملګري سئ. اسلامي امارات د موږ او تاسې مسلمانانو د ټولو ارزو ده. موږ او تاسې اسلام د سوري لاندې ژوند کول غواړو، موږ او تاسې د مجاهد د غږ د سوري لاندې ژوند کول غواړو. کوم قومونو چې جهاد کړی ده هغه عزتمن قومونه دي، عزت د تورې د سوري لاندې ده. دا د هغه څوک مولانا بجریګر به یو شعر ویلی وای میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي په خپله له خپل باغ نه چې زاغان شړلی شي. نو ورونو دغه بلبلان دي، دغه څوک چې افغانستان کې نن مجاهدین دي، دا قهرمانان دي. تاسې ولیدل چې الحمدلله د 250 یا د هغو نه زیاتو ملکونو ته شکست ورکړه. نو نور ضرورت نشته ده چې تاسې خپلې پښې ټکوئ او بیا تر آخري سلګۍ پورې جنګ کوئ. دا مه کوئ، دا ښه کار نه ده. راسئ د خپلو ورونو سره موږ خواهش درنه کوو، موږ زارۍ درته اول کوو چې ورونه یاستئ، مه کوئ داسې. او که نه بیا خو تاسې خپله وینئ چې څه حالت روان ده. نو موږ نه غواړو چې افغانستان کې د یو کس وینه هم توی سي. قسم په خدای ده که هېڅوک هم غواړي چې په افغانستان کې د یو کس وینه بې ځایه توی سي. مه کوئ داسې.
راسي الحمدلله وملي د شمال کې څنګه خپل په مینا باندې خلک تسلیميږي او راځي د خپل ورونو سره یو ځای کېږي تسلیميږي نه خپل ورونو سپونو ته ځان رارسوي د خپل ورونو سپونو سره یو ځای کېږي نو ورونو ټول نه خواهش کوم چې راسي د خپل ورونو سره یو ځای سي او د خپل وطن په مینا باندې جوړ کو ورانولو نه نور تیر سي او راسي مشران د دې په ځای باندې چې جنگ ته دعوت وکړي د دې ته دعوت کې خلک چې راسي صلح راغله راسي خپل ورونو سره په مینا ژوند وکړي تاسو ولیدل اوربان حقيقي اوربان به مو کاته چې یو ورور سره بل ورور سره څنګه غاړه ورکړي او څنګه خپل صلات تسلیمي او ګلان ورته غاړه کې اچول کېږي موږ هغه خلک یو چې د افغانستان د آبادی لپاره هر څه نه موږ تیر سلو او عفو وکړه او بیا هم عفو کوو ځکه تاسو موږ ورونه یاستئ نو راسي ورونو ټول دغه مشران ته بیا وایم غږ پې کوم په هر کونج کې د افغانستان چې وي ورونو خلک جنگ ته مه دعوت کوئ ورونو خلکو باندې غټ غټ بمونه غورځولو ته خلک مه دعوت کوئ دا بمونه غورځول دا وینې تویول دا موقتي دي دا د شهیدانو وینې چې دي دا راوړي نو انشاءالله چې آینده به افغانستان د شریعت د قانون لاندې کلام خوشحال لره کامیاب علامه قدرمان لره